سلامونه نیکې هیلې قدرمنو لیدونکو شاعر او کتاب خپرونه ده د نورو ورځو په شان نن هم زه تیمورشاه کمال عبدالمالک قلمیار شیر محمد شادمن او زموږ د نن د خپرونې کوربه اختر لالا او ګل محمد د موږ سره تشریف فرما دي. نن موږ د پښین راوتلي یو د پښین ښار و مشرقي طرف ته چې شیرخان نومي کلی دی، په دې کې و تاسو ته نن دا نننۍ خپرونه وړاندې کوو او د اختر لالا ډیره مننه کوو چې موږ ته یې ډېر په ورین تندي بلنه راکړه او موږ د ده اتاق ته راغلو او نن موږ نننۍ خپرونه د ده په اتاق کې ریکارډوو او تاسو ته یې وړاندې کوو. قدرمنو لیدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، پیاوړي لیکوال هر اتوار و تاسو ته یو کتاب معرفي کوي او د هغه کتاب لیکوال او شاعر له تاسو سره معرفي کوي او بیا یې په تاسو پیژني. په دغه شاعر او کتاب کې چې کومې خپرونې موږ له دې د نن ورځې له مخه وړاندې کړي دي، ستاسو له طرفه یې و موږ ته ستاینه او داد میلاو شوی دی. موږ ستاسو د ټولو لیدونکو یو جهان مننه کوو چې تاسو زموږ خپرونې په مینه ګورئ، ولې چې دا خپرونې زموږ د ذات دپاره نه دي، دا د پښتانه د تاریخ او د پښتانه د ادب لپاره دي. موږ غواړو چې خپل نوی کهول د پښتو ادب او د پښتو ژبې سره معرفي کړو او تاسو ته هغه قدرمن او درانه لیکوال او شاعران د سهیلي او شمالي پښتونخوا در وپېژنو او دغه څه تاسو ته په تاریخي ډول ثبت کو چې په دې سیمه کې په سهیلي پښتونخوا کې شاعرانو او لیکوالو څومره کار کړی دی، پښتو ژبې له یې څومره خدمت کړی دی او څنګه کتابونه یې چاپ کړي دي او د څه کتابونه یې چاپ کړي دي. نو قدرمنو لیدونکو، نن موږ و تاسو ته د یو ډېر قدرمن لیکوال او قدرمن شاعر او زموږ د ادب د دنیا د یو معذوره شاعر چې په دواړو لاسو باندې معذوره دی او دی خپل ټول کتابونه د پښو په ګوتو کمپوزوي او د پښو په ګوتو یې لیکي او بیا دا کتابونه موږ او تاسې ته معرفي کوي. قدرمنو لیدونکو، زموږ دغه قدرمن لیکوال دی عبدالقادر مجرم صاحب چې د کلا سیف الله اوسېدونکی دی. دی د دواړو لاسو څخه محرومه دی، خو بیا یې هم د پښتو ادب او د پښتو ژبې لپاره دومره خدمت کړی دی چې یو ثابت سړی هم نسی کولی. د ده تقریبا 11 کتابه دا وخت پښتو ادب ته دې سړي لیکلي دي او پښتو ادب ته یې وړاندې کړي دي. په دې کې په زیات شمیر باندې ناولونه او د شعري ټولګي او نور ادبي ټوټې شاملې دي. عبدالقادر مجرم د ننني عصر هغه خوږ او دروند لیکوال دی چې زموږ د ټولنې ټولې ناخوالې، زموږ د ټولنې ټول مشکلات یې په ادبي او هنري شکل باندې را یوځای کړي دي او بیا یې د هغوی څخه کتاب چاپ کړی دی او په هغه کتاب کې زموږ د ټولنې ټول هغه منفي کردارونه چې پښتانه ورسره لاس او ګریوان دي او پښتانه ځنې په عذاب دي، هغه کردارونه یې د خپل قلم په څوکه را ټوکولي دي او د هغه څخه یې ناولونه جوړ کړي دي، د هغوی څخه یې افسانې جوړې کړي دي او د هغه څخه یې شعرونه لیکلي دي. بلې او قدرمنو لیدونکو، عبدالقادر مجرم
بېشمېره ناولونه لیکلي دي، خو موږ یې نن و تاسو ته دغه خوندور کتاب وړاندې کوو. زړونه کاږي. دا د دې کتاب نوم دی زړونه کاږي. په دې ناول کې ملګرو چې ټول ټال 138 مخه دی او په دې کتاب کې عبدالقادر مجرم صاحب دومره زیات کردارونه را یو ځای کړي دي او په دا خپل ناول کې دومره پلاټونه جوړ کړي دي او دومره خلک یې را دننه کړي دي په دې خپل ناول او په دې خپل فکري سوچ باندې چې هغه کم سړی ولولي نو زما پوخ یقین دی چې بې ژړا به پاته نسي. دومره سخت او دومره له ویره ډک کردارونه چې زموږ په معاشره کې پښتون قام ورسره لاس او ګریوان دی او پښتانه د دې رواجونو د غلطو رواجو د غلطو رسمو او د غلطو سوچو د وجې پښتون قام پاته راغلی دی او په دا ستړو باندې اخته دی. نو د دې ستړو ټول ټال علاج د عبدالقادر مجرم زړونه کاږي په دې ناول کې تاسو ولولئ نو بیا به د عبدالقادر مجرم صاحب هنري فن تاسو ته په خپله در معلوم سي. تر ټولو له مخه زه د کتاب بشپړ پیژندګلو در سره کوم. د کتاب نوم دی زړونه کاږي. لیکوال عبدالقادر مجرم، کمپوز عبدالقادر مجرم صاحب په خپله یعنی د پښو په ګوتو کړی دی او بیه 200 کلدارې ده. د چاپ کال جنوري 2014. د چاپ شمیر یې 0 ټوکه. د تماس لپاره تاسو د لیکوال سره نیغ په نیغه رابطه نیولی سئ چې ټلیفون نمره یې ده 0302 18 015 0302 380 9538. پر دا لمبر ملګرو تاسو د عبدالقادر مجرم صاحب سره نیغ په نیغه تماس نیولی سئ، رابطه ورسره کولی سئ او دغه کتاب ځنې ترلاسه کولی سئ. هسې هم د عبدالقادر مجرم هر کتاب چې چیرې هم یو بوک سټال دی په لورلایي، ژوب، کلا سیف الله، کوټه، شین او د سویلي پښتونخوا په هر ښار کې د مجرم صاحب او سره تر پېښوره دغه کتابونه ټول ټال تاسو ته میلاوېدلی سي. د عبدالقادر مجرم صاحب د 18 کتابو څښتن دی او په دغه کتابو کې د پښتني کلتور، د پښتني رواجو او د پښتني هغه ستړو چې و دې قام ته ورپېښې دي دا ټول په دې خپل هنري فن کې رانغښتي دي او د دې څخه یې ناول لیکلی دی او په دې ناول کې هغه منفي کردارونه چې پښتانه ځینې ځورېږي هغه یې را یو ځای کړي دي او موږ ته یې وړاندې کړی دی. که چیرې موږ دا کتاب مطالعه کو ویلولو نو موږ ته به معلومه سي چې زموږ په معاشره کې کومې برایانې یا کومې ستړي کومې پریشانۍ دي نو دا به موږ ته په ګوته سي. هغه څه چې و موږ ته وینو خو یې معلوم نه دي چې موږ د کومو مشکلاتو او د کومو ستړو سره مخ یو، خو عبدالقادر مجرم یې نشاندهي راته کړې ده او په دې ناول کې یې هغه څه رانغښتي دي تر خپل قلم لاندې راوستلي دي او موږ ته یې وړاندې کړي دي. نو موږ ته پکار ده چې دغه ناول چې زړونه کاږي دا لاسته راوړو او ویلولو او د عبدالقادر مجرم حوصله افزایي وکړو. دی په دواړو لاسو معذوره دی او دی د خپل کتابونه د پښو په ګوتو لیکي او موږ ته یې وړاندې کوي. نو موږ ته پکار دی چې د ده کتابونه واخلو، ویلولو او بیا یې د ځان دپاره په ډول د سبق واخلو.
څه موږ نسو ویلی. زموږ خپرونه شاعر او کتاب فقط موږ تاسو ته د کتاب پیژنګلو کوو، د کتاب تعارف کوو، نور یې تاسو ته اخیستل او مطالعه کول دا پر تاسو دي او تاسو به یې اخلی. دا کتاب لولی بې او بیا به د دې کتابه خوندونه اخلی. نو زه تیمورشاه کمال، عبدالملک کلمیار، شیر محمد شادمن او ګل محمد صاحب، اختر لالا تر بلې دواره له تاسو اجازه غواړو، پر الله مو سپارو. زموږ دا خپرونې ملګرو را سره ګورئ او مخته یې شیروئ. داسې به ستاسو د پښتني ادب او د پښتانه قام لپاره تاریخي کار کړی وي او پښتانه نوي ځوانان زموږ دغه کار ته چې د کتاب لوستل مو مقصد دی ویې هڅوئ او دې کتاب ته یې مخامخ کړئ او دا ویډیو مخته شیر کړئ ملګرو. او د هغه لیکوالو او شاعرانو څخه پیاوړي لیکوال دا غوښتنه او مطالبه کوي چا چې په پښتني سیمه کې په سویلي پښتونخوا کې کتاب چاپ کړی وي او د ده سره پروت وي، خلک نه وي په خبر، نو د هغوی څخه زموږ دا خواست دی چې زموږ پر دا لیکلې نمره باندې رابطه وکړي او خپل کتابونه پیاوړي لیکوال ته د 2 یا د 3 کتابو په صورت کې راواستوئ. موږ به یې د دې خپرونې د لارې و ټولو پښتنو ته لر او بر وړاندې کړو او ستاسو کتاب به تاریخي ډول خوندي سي او پښتانه به ستاسو په کتاب خبر سي. نو تاسو خپل کتابونه له ځان سره مه ږدئ، موږ ته یې راواستوئ چې موږ یې په خلکو وپېژنو. داسې به ستاسو حوصله افزایي هم وي او زموږ دغه روانه سلسله دا روان بهیر به دوامداره پاته سي. زما شخصي پیج ته هم کله سر ورښکاره کوئ، د تیمورشاه کمال په نامه د پیاوړي لیکوال پیج دی. په دې کې رنګارنګ مشاعرې او شعرونه تاسو اورېدلی سئ او د عبدالملک کلمیار او د شیر محمد شادمن او ستړی پښتون مه هېروئ، مخته یې را سره شیروئ ملګرو. تر بلې خپلونې مو پر الله سپارو. ژوندي او کامیاب اوسئ. رخصت غواړو، بل اتوار به بیا سره ملاویږو. یو جهان مننه.